نن چهارشنبه په زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر د دروازو بهر راټول شوي او د طالبانو څخه د تېښتې هڅه کوي. افغانستان طالبان دي. طالبان ترهګر دي. زما میړه ترهګر طالب دی. یوازې زه او لور مې که متحده ایالات، کاناډا، فرانسه هر هیواد چې وي ځم. طالبانو هڅه کړې چې ځانونه د 1990 لسیزې په پرتله ډیر معتدل ښکاره کړي، مګر ډیری افغانان لا هم شک لري. الحمدلله موږ په افغانستان کې دوی ته آرامي راولو، سوله به راولو او د دوی اقتصادي وضعیت برابر او د دوی ژوند ته انشاءالله کوشش وکړو چې دوی ته وده ورکړو. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا UNHCR او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په ګډه د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان له پلازمینې څخه د ویډیو کنفرانس له لارې رسنیو ته معلومات ورکړل. دوی وایي په فعاله توګه بشري مرستو ته د لاسرسي لپاره د نویو چارواکو سره په تماس کې دي. مونږ په فعاله توګه د بشري لاسرسي لپاره له نوي چارواکي سره تماس نیسو. لکه څنګه چې د پولي کنټرول بدل شوی، مونږ د پولي په اوږدو کې د خوړو د ویشلو لپاره د آزاد تګ راتګ کولو په پروسو باندې کار کوو. لکه څنګه چې ژمي رانږدې کیږي، مونږ باید خواړه مخکې په سیمو کې ځای پر ځای کړو، مخکې له دې چې واوره وشي. مونږ هم په عاجله توګه د دې هڅو د ملاتړ لپاره د سرچینو مرستو ته اړتیا لرو او مونږ دې سرچینو ته دا اوس اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف لا هم د هیواد ډېرې برخو ته مرستې چمتو کوي او په دې وروستیو کې نیول شویو ښارونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې د طالبانو له نویو استازو سره لومړنۍ ناستې کړې دي. Despite all the unanswered questions that lie ahead, مخکې له دې چې ټولو بې ځواب پوښتنو ته ځواب ووایو، یو خبره مشخصه ده: یونیسف دلته دی. په افغانستان کې هر ماشوم او هر مېرمنې لپاره د مرستو رسولو لپاره به پاتې شي. The situation remains highly unpredictable. وضعیت اصلاً د وړاندوینې وړ نه دی. انفرادي نښتې او ناامني دوام لري. طالبانو د ملکي وګړو د خوندیتوب او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ساتنه کې ډاډ ورکوي. په داسې حال کې چې موږ د دې ژمنو هرکلی کوو، خو دا باید په چټکۍ سره په عمل کې هم وښودل شي. په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ د اگست 18 له افغانستان څخه خپل کابو 100 تنه نړیوال کارکونکي قزاقستان ته ولیږدول. دغه سازمان وایي دا کسان به په آنلاین شکل کار کوي او محلي کارمندان به په افغانستان کې وي. رڼا نورستاني، د امریکاغږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.